څوک چې دا وظیفه کوي ده ته به 3 فواید ملاویږي. یو پیدا دا ده چې د هر یرې نه به ده ته امن میلاو شي، الله تعالی به ده ته د هر یو یرې نه امن ورکړي. دویمه پیدا دا ده چې د ګناه نه به د زړه مکمل تور شي، د نیکۍ طرف ته به د هر وخت زړه کېږي خو ګناه ته به زړه نه کېږي. او دریمه پیدا د دې ذکر ده یا باطن وظیفې. د دې دریمه پیدا دا ده چې هر سړی به د ستا سره د زړه نه مینه محبت کوي. کله چې ته د دې صحیح ذکر کوونکی جوړ شي نو چې کوم ځای ته هم ځې هغه کسان به د ستا سره بې حده مینه کوي، د ستا به تابعدار وي، ستا هر یو خبره بیا مني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمرون او خویندو، نن د یا باطن دا یو ډیر مبارک نوم دی. د دې یو زبردست وظیفه درته خیمه. او د ټولو اول چې کله زه د محبت د پاره ویم نو د عاشقان ورته داسې متوجه ورته کېني، دا سترګې ورته مکمل چې دي او سلور کې د محبت والا خلک ډېر زیات ګوري. هلکه چېرته کې د قبر والا وظایف وي هغه پکې زیات ګوري، د عذاب قبر نه د خلاصۍ والا وظایف دي، جهنم نه د خلاصۍ والا هغه داسې خاص په شوق سره نه ګوري، او د محبت والا ډېر زیات ګوري. زه به هر کې د محبت دپاره د صحیح محبت د حاصلولو دپاره ډېر بې انتهایي زبردسته وظیفه ده. نو که چېرته یو انسان داسې وي چې هغه باندې خلک په دنیا کې اعتماد نه کوي، بعضې کسان داسې چې د خلکو د سترګو نه بلکل راپرېوتي وي چې چېرته ځینې څوک یې قدر نه کوي. دغې ورونو ته زه دا وظیفه هم ورته ښیم او د دې وظیفې سره ورته یو خبره هم ښیم. په دې خبره باندې عمل وکړه او دا وظیفه هم وکړه، انشاءالله چې د هر چا په زړه کې به محبوب شي او خوښ به شي ورته. دویمه خبره، که کله د دې وظیفې د یا باطن وظیفې تاسو ذکر کوئ، د دې ذکر کوونکي جوړ شئ، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به د ګناه کارونو د ستاسو زړه تور شي، د نیکۍ کارونو ته به ستاسو شوق کېږي خو د ګناه نه به مړه تور شي. او بیا دې حد ته به ورسئ چې د ګناه کار کله کې د زړه به دې داسې درزېږي سم، د ګناه کار ته به نږدې او قریب نشي ورتللی. او کله چې د ګناه کار کې دا رنګ به دې اچانک تک زړ شي، دله زه څه کومه، نو د ډېر مجبورۍ د لاسه به ته د ګناه کار پرېږدې، د ګناه کار به نه کوي. او د نیکۍ کار وي هغې باندې به بلکل اوس چې موږ د نیکۍ کار کوو نو د املا مرسمه ماته خصوصا د سحر لمونځ ته، د سحر لمونځ کې چې موږ ګورو بس صرف بوډاګان راپسې ولاړ نور خیر خیریت وي. خدا شکر چې د بوډاګانو سره موبایل یې نشته ګنې بیا نه راتلله. ښه زه بهر کې نو د نیکۍ هر یو کار به تا ته اسان وي، د بدۍ هر یو کار به درته ګران وي. دغه رنګې د دې نه علاوه که یو انسان دا وظیفه پابندۍ سره کوي او دا کومه طریقه درته ښیم په دې طریقې سره یې کوي، انشاءالله چې د الله تعالی یو نیک انسان به ترنه هم جوړ شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. تاسو ته مخکې ما ویلو چې دا ویډیوګانې په خپلو کورونو کې لازما لګوئ، زموږ ستاسو د کورونو به اسلام کېږي او زموږ د ماشومانو د دې زنانو په خولې باندې چې دا وظایف وي دا به څونه خوند کوي. د الله جل شانه اسماء یا د قرآن مجید یو آیات وي او د هغې په خولې باندې شروع وي، څومره خوند به کوي. نو دا وظایفو دا ویډیو په خپلو کورونو کې د خپل یارانو دوستانو چې دا کم د غودي مجلسونه دي هغوی ته لګوئ چې هغوی خو هم د دې نه پیدا اخلي، خالص د الله د رضا دپاره. راځئ د ټولو اول درته د دې وظیفې کولو طریقه ښیمه چې د محبت دپاره به دا وظیفه څنګه کوو. دا یو هفته مسلسل کم از کم یو هفته مسلسل چې د ستا په خولې باندې هر وخت د دې ذکر جاری وي، یا باطنو یا باطنو، چې دا ذکر دستا په خولې باندې هر وخت جاری او ساری وي. شپه ورځ بس دستا خوله خوځي نو په دې اسم باندې دا چې کوم دی خوځي. او د دې سره هغه رونه چې هغوی وایي چې موږ د خلکو د نظر نه پرېوتو که په چا سلام واچو سلام هم نه اخلي،
او څوک هم په هیڅ کې نه حسابوي، نه هم څوک قدر کوي، نه هم څوک عزت کوي. یک تنخوا یم نه راباندې یو کس چې کوم دی اعتبار کوي. هغه ورونو ته زه وایم کله کله داسې وشي انسان د خولې نه څو الفاظ وځي هغه د خلکو د نفرت باعث وګرځي. تاسو د ټولو اول اخلاق ځان له برابر کوي. اخلاق یعنی چې چا سره ملاویږي نو په خندا خوشحالۍ سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، خو یعنی سلام په باندې ښکلې اچوه، او د هغې نه پس که تا سره موقع وي نو په خیر مسره کوه، او د خپل وس مناسب هغه سره امداد هم کوه. لکه مثلا په سحر کې د هر څه پاخه کړل یا په ماسپښین کې نو د خپل ورور کره هم لیږه، ځکه نبي اسلام فرمایي تحادو تحابو، چې یو بل ته هدیې لیږئ ستاسو به د یو بل سره په خپل منځ کې محبت زیاتېږي. نو تاسو ورسره دا کوئ سلام عام کې یو خبر چې هر چا سره په خوشحالۍ باندې ملاویږي، او ښکلې گفتار کوئ، ښایسته مزدار گفتار او چې کوم دی خبرې کوئ، او ورسره دا ذکر یو هفته مسلسل پابندۍ سره وکړه. انشاءالله چې هر یو کس بیا چې چرته هم ځي که نه نو هر یو کس به ستا د حکم تابعدار وي، هر یو حکم به د زړه نه مني او لاس په نامه به درته ولاړ وي. دې نه علاوه یو کس دی او هغه ډېر زیات یریږي، بعضې کسان د خپل سوري نه یریږي، نو د یرې د ختمولو دپاره دا اسم مبارک ډېر لوی تاثیر په دې کړي. د یرې دپاره خو هم هغوی له پکار دي کم از کم چې 300 کرته لازما د دې ذکر کوي. 300 کرته د دې ذکر به څنګه کوي نو 100 پیرې به د سحر د مانځه نه پس وي، 100 پیرې به د ماسپښین د مانځه نه یا چې دی د مازدیګر د مانځه نه پس وي، او 100 پیرې به د ماسخوتن د مانځه نه پس وي. او دې نه علاوه که زیاتې کولو زیاتې پیدا ورته رسي. د زړه چې دا کم ګبراهټ او یره وي، بعضې کسان د خپل سوري نه یریږي نو د ده یره به بالکل ختمه شي، د زړه یره به ختمه شي، او که نور څه خطره ورته د هغې خطرې نه به خو هم الله جل شانه دې کس ته امن ورکړي. بله خبره حضرت شیخ زین الدین کافی رحمه الله خپله فرمایي وایي که د میاشت چې کله د میاشتې چې کوم دی شپږمې کله چې د میاشتې د سپوږمۍ هغه رڼا زیاته کې لکه مثلا 14 14 او 15 تاریخ باندې دا اسم مبارک یا باطن الباطنو دسی الباطنو دا به د شیشې په یو ګلاس باندې ولیکي او د ځان سره به سنبال کې، او بیا مسلسل شپه ورځ د دې وظیفې ذکر کوه، او وخت دې ستا په خولې باندې دا ذکر شروع وي. د شیشې دا ګلاس په ځان سره محفوظ کړي. بیا چې کله چرته باران وي د باران اوبه هغه چرته محفوظ که، پاکې اوبه محفوظ که، په یو لوښي کې ځان سره که، او بیا د باران په اوبو باندې په کم ګلاس کې چې تا د الباطنو اسم مبارک لیکلی دی دا د باران اوبو په هغې کې واچوه او دا په هغې کې مکس که، او بیا دغه اوبه ته وڅکه، او د هغې نه پس الباطنو ذکر کوه. انشاءالله چې الله جل شانه به د دې په برکت سره د ګناهونو زړه تور کړي، د نیکو طرف ته به د شوق پیدا شي، او که چېرته ته په زور سره یو هفته خپل ځان د ګناهونو نه منع کړي په زور سره، نو انشاءالله چې الله تعالی به دې صاحب کشف هم وګرځي، یعنی د کشف خاوند بشي. خو دا ده چې په زور سره به خپل ځان د ګناه نه بچ کړي. د سترګو به مکمل حفاظت کړي، د خولې به مکمل حفاظت کړي، د نظر مکمل چې کوم دی حفاظت کړي، د دماغ به چې کوم دی حفاظت کړي، د زړه به حفاظت کړي، د ګناه کارونه به په دې څیزونو باندې نه کړي. نو انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به تا نه د الله تعالی ولی جوړ شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. د دې فضایل نور هم ډېر دي، لیکن دا ویډیو رانه چې دی هغه نور هم اوږدېږي، دومره به کافي وي. انشاءالله وختن فوختن باندې بیا تاسو ته ښیو. نو د محبت دپاره، د یرې د ختمولو دپاره، او د نیکعمله جوړېدو دپاره یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله. هر څوک یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه پیدا اخیستلی شي.